رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ولراغی ډېر زیات ګناهګار وروخه استغفار وایه. بل سړی ولراغی وی بچی مې نشته استغفار وایه. بل سړی ولراغی وی غریب ما مال مې نشته استغفار وایه. بل سړی ولراغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایه. بل دې تپوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نہ کئی استغفار وایا. نو یو شاگرد ہوتے بل سر مزدری کدا یو ٹکے دے ذکر وہ جو سو کوئی پسر میں درد نو دا گولے خراغ پخواغا تسور کاغذ گولے با وکنا پخوا مونږ دی بسونو کتلو نو دی چار خدا کې با سړی رو خطا سور کاغذ گولے به د پر لاله خرصوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکام او مړې خراب یو وګونو کې درد دا ناسور کاغذ ګولې به راوېستا. نو چا شاګرد ورته وی چې دغه یو د سور کاغذ ګولې ده سره ده او هر چاته خې بل سره زده دي کنه او تسوي وی قرآن شریف کې الله پدې هو وعده کړی فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په جبال الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دیو ګناه یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیږي پشیبو باران بدر باندې خدای پاک کوي ويمددكم باموال مال نشتا مال بم خدای درکې دریش وبنین زامن نشتا زامن بم خدای درکې ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکې وانهارا دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي. الله خوشحاله شو استغفار څه چې ته استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي او چې چا نه غواړي غلوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼي او ځان دې عجز او کمزوری وګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحي جم دی خدای همیشه جم دی مرګ ولا ناراضي. القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړي. واتوب الى خدای ته رجوع معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو